پیاز واغسته هغه مې لږ وچ سابه ورته واغسته هغه مې لږ رومیان اغوستي بچې دغه مې داسه اغوستي بچې دغه مې 1 کیلو وریجې ځان ته راوړلې بچې دغه مې اوړه ځان ته اغوستي دي بچې ما بس عمره کاړوي خواره قسمته راغلی یو هغه حاجي صاحب ته چې تېره ویډیو کې موږ تاسو سره کلیپ شریک کړی او د مرچکو سره چې ډوډۍ خوړلې وه. بابا جان السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. صالح بابا جان جوړې حاجي صاحب جان مونږ خو ماړه کړي یو بچې الله دې کامیاب کړي مونږ خو راغلي یو چې راځه حاجي صاحب سره به روژه ماتې وکړو اوس خو چې شته که نه شته شته ده بچې شته دی او بچې زه چې زه ته مخکې لاړ څو خو نشته انشاءالله ښه راځه دا مې غوړي ځان ته واغسته دا مې کچالو واغسته هغه مې پیاز واغسته هغه مې لږ وچ سابه ورته واغسته هغه مې لږ رومیان اغوستي بچې دغه مې داسه اغوستي بچې دغه مې 1 کیلو وریجې ځان ته راوړلې بچې دغه مې اوړه ځان ته اغوستي دي بچې اوړه دې واخیسته او بچې دا مې اوړه مې واغستل بس ښه شو خوشحاله شو اوس خو انشاءالله لږ یو څه ناڅه روژه ماتې صحیح دی که نه او بچې بالکل صحیح ده بچې راځئ د باندې به وځو الله دې کامیاب کړه بچې افغانان شته دی انشاءالله په یو بل باندې به حتما شفقت بس کوي بچې رښتیا خبر درته وکړم بچې بس شکر د الله پاک نه ډېر شکردار یم او د الله نه ډېر راضي یم او د تاسو نه ډېر راضي یم بچې پروردګار دې هغه خلکو ته د څه وکړي بچې چې ما سره کوم امداد او کومک کړی ده بچې الله دې د روپۍ کومک ما سره کړی پروردګار دې په میلیونونو ورته بدل کړي بچې الله دې سر او مال کې برکت واچوي بس دغه دعا د ټول لپاره کفایت کوي بچې د کور کرایه په کرایې مې ده بچې شپږ میاشتې د کور کرایه را باندې باقي مزوی کرایګر نن هم راپسې راغلی و زوی خپله تکلیف د قلبي لرم زوی د ګټې وټې څوک نه لرم بچې او دا ګوره دا ځایونه مې ټول اپریشن دي زوی وګورئ بچې نور به سوچ نه کې انشاءالله چې موږ وعده ده د موږ وعده ده تا سره چې هر وخت زموږ په وس پورې زه به ستا والا اخلم دا مې سره وعده یو څه امانت درته سپارم ته د ماشومان ته لږ کالي مالي مو کې اختر لپاره الله دې کامیاب او د روژه ښکلی پې تېر کړه زه بیا اختر کې راځم صحیح ده انشاءالله اختر نه مخکې درته راځم بیا دې حواله اخلم صحیح ده خوشحاله آباد اوسې حاجي صاحب محترمه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 شپاړس دی 19 دی 18 زره افغانۍ دا یې د سره کې ده روژه به دې هم پې ښه تېره سي دغه وړو وړو ماشومان ته کالي او څپلکې هم پې وکړه بس ټول افغانانو ته دعا کوه بس زه په دې خوښه خیر ما دې روژه ماته به ما سره وکړي بچې بیا به ما سره لاړ شي بچې ودان اوسې ترجمه روانه ده د بل سړي په کاري بچې بیا م ورته ورکړه بچې زما دومره وشو بچې چې زما دومره کار کېږي بچې الله دې ودان لره سلامت اوسته مستله خوشحاله شوې که نه بالکل خوشحاله یم الله دې تاسو ته خو څه کړي بچې پروردګار دې هغه دنیا کې درته په کار کوي الله دې هغه سر مال کې برکت واچو بچې پروردګار دې په هغه چې دا کومک چاره سره کړی پروردګار دې هغه دنیا کې ورته په کار کې بچې ډېر د مجبوریت نه ګرځېدلی یم بچې هغه ورځ باندې بس خیر دی بس ګوره الله موږ درته راوستو ستا ادرس موږ ته الله را کړی دی الله دې کامیاب او الله تر دغه ځای راوستو بیا هم راځو مجبوریت د وجې نه هغه د دوه زمونو هغه چې دي بچیان چې دي هغه د مجبوریت نه خسرګنۍ کرلاړ هیڅ شی نه و بچې څه وایې هیڅ نه و بچې هیڅ شی نه اوس هم ماشوم راغلی دی المسی دی المسي ته به دې م یو جوړ کالي وکړي ښه اوس به خوشحاله شي پسې لاړ شه دواړه راولې د بچیانو ښځې دې دواړه راوله صحیح دی هغه دواړه راوله نو لوی درد دی د فقر او د مجبوریت له وجې ښځې لاړ دي پلار کر چې دردونه راکوې خواره قسمته ما بس عمره کړه دغسې ګل علي ماشومان بس فقر دومره کې چې د خپل بابا نه نیانې جدا کړي نو مسلمانانو راځي داسې ډېرې کورنۍ شته دی زموږ او تاسو مرستې ته منتظرې دي نو په دې سره به الله تاسو ته ډېر درکړي چې دغسې خلک تاسو خوشحاله کوئ نو انشاءالله نن به تاسو په کور کې حتما خوشحالي یو څه ناڅه خو به وي صحیح ده که نه دعاوې کوئ د المسی د سره واخله مننه السلام علیکم خدای په امان